الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، کتاب قدوری ده، مضمون فقه ده، فصل اول دی. موضوع وسم طهارت ده، لکه په تیر درسو کې شپږم درس دی او دا ډیره مهمه مسله ده. لیس فی المزی والودی غسل، په مزی او ودی راوتلو سره پر انسان غسل نه لازمیږي. وفیهما، په دې دوو کې الوضوء پر انسان باندې اودس لازمیږي. دا مزی چې دي دا سپینې اوبه دي چې انسان کله په شهوت کې وي، یعنی شهوت یې پورته سوی وي، سپینې نرۍ اوبه ورڅخه ووځي، نو په دې سره پر انسان باندې اودس لازمیږي، غسل نه پر لازمیږي. او ودی هم دغه رقم شی دی چې د انسان څخه کله کله د چای جواب او د بولو وروسته سپینې نرۍ اوبه ووځي، نو په دې سره هم اودس لازمیږي، غسل نه لازمیږي. بله مهمه مسله چې ده دا د ومن لم یجد، څوک چې پیدا نه کړي الماء اوبه، څوک چې اوبه پیدا نه کړي، د دې څو مطلب دی. یو دا دی چې دی مسافر دی. مسافر اکثره وخت اوبو ته لاسرسی نه لري، مثلا د خبرې خصوصا په پخوا زمانه کې. او یا داسې دی چې مریض دی. دا مریض هم که څه هم اوبه وي خو دی استعمالولی نسي، داسې مریض دی چې اوبه نسي استعمالولی. او یا دا رقم دی چې اوبه خو استعمالولی سي، یخ دی، دی بیریږي وایي که دا اوبه استعمال کړم نو به یا به سخت مریض سم او یا به مړ سم. په هر صورت باندې چې دی اوبه نسي استعمالولی، د اوبو څه استفاده نسي کولی، نو ته چم به کوي؟ نو ده ته دا جایز دی چې تیمم ووهي. تیمم دا هغه وخت انسان ته لازم دی چې دی پر اوبو قدرت نه لري، د اوبو پر استعمال قدرت نه لري. طریقه د تیمم دا ده چې دواړه لستوڼي به پورته کړي، دغه رقم نیت به وکړي چې زه دا په دا خاوره یا د ډبره یا په دا ریګ سره یا په د احاق یا په د چونه مثلا په دې سره زه د تیمم وام تر څو چې ماته لمونځ راواسي. دغه نیت پشکې فرض دی، نیت پشکې فرض دی. او برابر لاسونه مثلا پر دیوال، پر خښته، پر ریګو، پر جغلو، پر ډبرو باندې کښېږدي. اوس خو زه فلحاله پر دا تخته ایږدمه، پر تخته خو جایز نه دی، مثلا د اسفاس دا دیوال دی، لاسونه چې کښېږدي بری چې مخ مسح کړي، بیا دې لاسونه پر دا دیوالو، پر ریګو، پر سیمنټ، پر هغه شی چې د مځکې د جنس څخه پر هغه چې کښېږدي، بیا چې دا یو لاس مسح کړي، بیا چې دا بل لاس مسح کړي. بس په تیمم کې درې شیان فرض دي. نیت کول چې زه دغه تیمم وهم په دې خاوره یا ریګ یا سیمنټ یا ډبرو یا سره تر څو چې ماته لمونځ راواسي. دوهم فرض یې دا دی چې په یوازې ضربه وهلو سره پر دیواله یا پر د مځکه مخ به مسح کړي، په دوام سره به دواړه لاسونه مسح کړي.